لا گزارا میں په یادونو کېږي نه د راځي خیر دی قسم کا د هغې ماتېږي نه د راځي لا گزارا میں په یادونو کېږي نه د راځي خیر دے قسم کا د هغې ماتېږي نه د راځي خیر دے قسم کا د هغې ماتېږي نه د راځي ډېره له تندر یارېدله چې ماشومه به وه ډېره له تندر یارېدله چې ماشومه به وه ریبار ورشه نن اسمان پړقېږي نه د راځي خیر دی قسم کا د هغې ماتېږي نه د راځي پښتو دې وکړي خو د مینې سره زیت نه کېږي پښتو دې وکړي خو د مینې سره زیت نه کېږي کله ناکله دې په بام وخېږي نه د راځي خیر دے قسم کا د هغې ماتېږي نه د راځي چې په ژوندون ورلا د سترګو تنده ماته نه کې چې په ژوندون ورلا د سترګو تنده ماته نه کې کله چې سترګې د شاهکار پټېږي نه د راځي خیر دی قسم کا د هغې ماتېږي نه د راځي لا گزارا مې په یادونو کېږي نه د راځي خیر دے قسم کا د هغې ماتېږي نه د راځي خیر دے قسم کا د هغې ماتېږي نه د راځي ډېر ښایسته دراني صاحب څومره وخت کېږي ترنم ډګر ته راغلي یاستئ زه خو تقریبا ډېر وخت نه زما شوق دی ترنم سره حتی د مکتب په دوره کې به ما په صنف کې ترنمونه کول او ځینې وخت به راباندې نعتونه ویلې نعتونه به مې ویلې بیا د پوهنتون په دوره کې د ملګرو تشویق و چې ترنم وکړه او ترنم سره مې نور هم علاقه زیات شو د هغو تشویق سره نو اوس بعضې وخت د ساتیرۍ لپاره ترنم وکړو د ترنم تر څنګ نور څه مصروفیت لرئ د ترنم تر څنګ زما درسونه دي درسونه کې لګیا یم خپل درسونه وایم او د هغه تر څنګ د خیاطۍ دکان مې دی خیاطي کوم پکې او نور داسې خاص مصروفیت نه لرو دراني صاحب ترنم چې کوئ کمپوز خپله جوړوئ کله چا څخه مرسته غواړئ کمپوز ډېری وخت زه هغه مثلا داسې شعرونه یا غزل انتخابومه چې هغه کمپوز ورته جوړ شوی یا ډېر وخت ملګري را سره شته دی هغوی راته کمپوز جوړی و او د هغې له مخې بیا ترنم کوم خپله دې هڅه نه ده کړې چې یو نوي شعر ته کمپوز جوړ کړي یاره تر اوسه مې خپله هڅه نه ده کړې چې زه کوم غزل یا کوم شعر ولیکمه ځکه هغه ډېر غټ استعداد غواړي او ډېر غټ فکر غواړي نو یوازې د ترنم ویلو سره مې شوق دی او دا وایم تر اوسه مې هغې ته هڅه نه ده کړې دراني صاحب شخصي ژوند ته کړه شو مینه دې کړې که نه مینه زه وایم داسې انسان به نه وي چې مینه نه وي کړی خو په ټولنه کې داسې خلک دي څوک مور سره مینه لري او څوک وطن سره مینه لري زما مقصد دا و چې جانان سره مینه نه یاره هغه مینه نو تر اوسه نه دا خو امکان نه لري داسې ښایسته غږ داسې دردونکی غږ او بیا مینه حتما یو څه وي
ما مخکې تاسو ته ویل چې زما شوق چې دی د ترنم سره دی که هغه وطني شعرونه وي مثلا د وطن په باره کې د مور او پلار په باره کې زه ډېر شوق ورسره لرم چې ویې وایم خو داسې مینه مې نه ده کړې او چې تر اوسه مثلا هغې لپاره ما ترنم کړی یا څه ستاسو ترنمونه ډېر وایرل شوي ډېر خلک یې ګوري تر اوسه کوم نجلۍ درته د مینې وړاندیز کړی د مینې وړاندیز دا تر اوسه خو چا نه ده کړی او که مې یمکن نو دا بېمعنه خبره ده زما نه خوښېږي یعنې که وشي اکسپټ به نه شي که نه نه اکسپټ به نه شي دا مشکله ده د ژوند تر ټولو جالبه خاطره ده د ژوند خو ټول جالبه خاطرې لري خو اوس مې فعلا نه پوهېږم په ذهن کې نه راځي دا جالبې خاطرې داسې که څوک درته یاد کړي بیا د ذهن نه وځي بلکل نو دا بدې خاطرې بیا ذهن کې همیشه وي که نه د ژوند تر ټولو بده خاطره ده بده خاطره اوس به زه تاسو ته څه ووایم ژوند خو ډېره بده چې ژوند داسې دی چې خواږه خاطرې هم پکې او دردونکې خاطرې هم پکې نو داسې دی چې بعضې دردونه چې په میډیا کې د ویل نه وي چې یو دانه به نه وي ځکه افغانستان دی دلته د جالبې خاطرې نه دردونکې خاطرې ډېرې زیاتې وي که نه نو هر حالت کې ورسره مخ کېږي نو زما چې د ژوند تر ټولو دردونکې او بده خاطره دا وه چې د ورور بېلتون کله چې تېر کال اوړي کې نو زما ورور اوبه ویوړو نو دا زما د ژوند تر ټولو بده خاطره وه نو انسان د دغسې حالاتو سره مخ کېږي دراني صاحب بس ترنم یا ټپې که څه دې راوړي نور هم اورو یو څو ټپې دي تاسو ته د ډالۍ ووایي شي ته ودرېږه چې داسې کټ کې تېر په طبیعت یې جوړ کړه صبر وایي چې یتاوان د دواړو برابر دی مات بیللی تازه بیللی ما یتبا می او زیبل زی گوری وای یزما بستا دیوال تسا خطلی وینا ید پاختنو بدر واجا یا لیلا لالی تپ لالا واسکوینا یا پاس پا بلی کٹون دیر دیوائی یا بنگڑو تشڑنگ ورکڑا چو دے پی جنما یا نور نپ دیکھ لکھے نزائی گدواڑا تانا مرور یما مرا پسی جاڑا نور نپ دیکھ لکھے نزائی گدواڑا تانا مرور یما مرا پسی جاڑا یک دی خندل راتنوے یا غریب سڑے ام خپل روزگار بمکونا یک دی دنوشی یا ونشوائی ید یار پکلی تگ را تگ مزکوینا یا مازی گرے دے خیری مکڑا یت بدناس خیری کویر اختیا بشینا یا پما دڅ وکړل چې لاړې وای یا پزان دی اور کړل د یارانو دیدنونا دو زړونه سره یو کړي
دو زړونه کړي جدا جبا زمانه دا همدا کوي همدا ظالما زمانه دا همدا کوي همدا دو زړونه سره یو کړي دو زړونه کړي جدا عجبا زمانه دا همدا کوي همدا ظالما زمانه دا همدا کوي همدا. دغه یو بیت تا ته ډالۍ وي چې د ژوندانه شیبې مې هغسې په شړنګ نه راځي، ما ته د اعصابو شماره باندې اوس زنګ نه راځي. دراني صاحب زه د 3 ترنه موینکو نومونه اخلم، البته ته یو انتخاب پکې وکړه: جاوید دلدار، ادریس ځواک، بخت جمال کریمي. ادریس ځواک چې دی زه د دې د ترنمونو ډېر مینهوال یم او ماشاءالله ټول ښه غږونه لري، خو ادریس ځواک چې دی بیا په ټپو کې ډېر ښکلی ټپې کوي او ډېر ښایسته غږ لري او زه یې مینهوال یم. ښه، ډېر ښه. زه چې کله خپرونې کوم ازلجي سره چې کله ناست یم د ملګري کومنټونه کوي وایي ته ډېرې خبرې مه کوه، دغه څوک چې د میلمه کړی ده ته ډېر وخت ورکړه، نو که نور څه دې راوړي هغه هم اورو. سمه ده، زه به دا وګورم. د ازلجي هم دا شعر دی چې وایي ازلجي یادونه وشوه او هغه د شعر هم راغی. شعر هم راغی: ټولې خوشحالۍ خفګان خوړلې دي، ټولې خوشحالۍ خفګان خوړلې دي، ما ورپسې ډېر نوکان خوړلې دي، ما ورپسې ډېر نوکان خوړلې دي، تا په کتابونو مغز وخوړل، تا په کتابونو مغز وخوړل، ما په هغه یو انسان خوړلې دي، ما ورپسې ډېر نوکان خوړلې دي، یا بې مینې شوي خواله نه راځي، یا بې مینې شوي خواله نه راځي، یا خو غریبۍ یاران خوړلې دي، ما ورپسې ډېر نوکان خوړلې دي، شپه مه کوه ونه لوېږي لاړه شه، شپه مه کوه ونه لوېږي لاړه شه، دا زمونږ کوټې باران خوړلې دي، ما ورپسې ډېر نوکان خوړلې دي، یا زلا بیا د لیونتوب کړی، یا زلا بیا د لیونتوب کړی، چا پسې د بیا لبان خوړلې دي، ما ورپسې ډېر نوکان خوړلې دي، ټولې خوشحالۍ خفګان خوړلې دي، ما ورپسې ډېر نوکان خوړلې دي. صدقه دې د خبرو، صدقه دې د مسکا شم، که دوزخ نه دې غږ وکړه زه به هلته درته راسم. ملګرو دا و ازلجي افیشل چینل ادبي او هنري خپرونه، تر بیا چې زه فضل هادي اکمل او زما درانه همکاران ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږو، په لوی او بخښونکی رب مو سپارم، هر چیرې چې یاست خوشحاله او کامیابه اوسئ. الله حافظ.